دا زما سره دریم نمبر تفصیل له روح المانی دیم وی والمراد اصحاب القرونات فی ماء او نار او کلت السباع الکه دا درنده جسم خوري روح نه خوري او تو مثلا اصحاب ما یستی والمقبور مل دې تب د روح د حیوان په ګیړه کې به مرتد کرسی کم چې دفن کړه هغه ترسي دومره په شدت سره علماء اهل سنت د دې قایل جسم د بار عذاب او ثواب د تفصیل کوي دا زما سره تفسیر قرطبی دی فا اس لیے لائی گئی کہ ان کو غرق کے مان بات احراق نار کا عذاب دیا گیا اس صورت میں عذاب قبر کی ثبوت کی دلیل ہے دا زمان سره تفسیر قرطبی دی جل 1 صفحہ 266 دیم وکانو یغرقون فی جانب ويحترقون فی الماء من جانب یو طرف ته وو کې غرق شو بل طرف ته اور کې راوي په وو کې سو غرق شو روح جسد واړه ال تر وستل شو دلیل نمبر 4 یثبت الله الذين الله ثابت قدم ہے کہ ثابت قدم اور کہ سنتا چیمان راوڑ بالقول ثابت په کلمت طیبه باندې فل حیات دنیا په ژوند او فل اخره او په اخرت کې در اخرت نه مراد ده سوال جواب اور نکیږي په قبر کې احادیث کې مراغلي مفسرین نوٹ لیکلي اوس درته پیش کوم پارا نمبر 13 آیت نمبر 67 په قبر کې څوک دفن کیږي جسم دفن کیږي دا غي نه سوال جواب کیږي